چې دویم علامت هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښودلی دی واذا وعد اخلف، چې کله د سره وعده کولی شي نو دا به د هغې مخالفت کوي، دا به د هغه وعدې خلاف ورزي کوي. عزتمند ورونو، د مؤمن انسان کار دا دی چې هغه به خپله وعده سر ته رسوي. مؤمن انسان به حد درجې کوشش کوي چې هغه خپله وعده سر ته ورسوي. البته د شریعت قاعده دا ده چې کله د یو کس سره وعده وشي نو دا به چې کوم دی حد درجې کوشش کوي چې هغه وعده سر ته ورسوي. لیکن که چېرته دته سخت عذر راغی، په هغه وعده کې رکاوټ راغی، نو بیا دې دا وعده کوونکی کس هغه بل ته ووایي چې دې وخت کې ما دپاره دا وعده پوره کول دا ممکن فاتې نه شو. لهذا زه د داسې قسم حالاتو سره مخامخ شوم چې دا وعده زه اوس نه شم پوره کولی. مثلا یو کس دی هغه بل کس ته 1000 روپۍ ومني چې پلانکي تاریخ باندې به تا ته 1000 روپۍ درکوم، نو بیا هغه تاریخ رانږدې شو، دا کس د 1000 روپو مالک پاتې نه شو، د سره روپۍ چې کوم دی فاتې نه شولې، نو دا دی هغه بل کس ته ووایي چې زه اوس دې وخت کې د روپو درکولو په پوزیشن کې نه یم، ځکه زما څه پیسې نشته دی. لیکن بیا هم که یو انسان ته څه شرعي عذر نه وي، دا به بیا هم حد درجې کوشش کوي چې دا خپله وعده پوره کړي. نن سبا عزتمند ورونو په دې کې ډېر زیاتې کوتاهۍ کېږي چې یو مسلمان د بل مسلمان ته نیټه ورکړي پلانکي تاریخ به تاله پیسې درکومه، بیا را روان تاریخ څه کوي چې 2 تاریخونه پکې نور هم تیر شي، لیکن دته هغه قصه ور یاد هم نه وي. او هغه انسان چا چې ورله پیسې ورکړې وي هغه په خپلو پیسو باندې مجبوره کي. غریب په خپلو پیسو پسې بار بار ځي راځي، لیکن هغه ته خپلې پیسې نه میلاویږي. دغه شان عزتمند ورونو، کویدن کور رشته دا هم یو قسم وعده کې راځي چې کله انسان رشته وکړي کویدن وکړي نو دا به هم بیا حد درجې کوشش به کوي چې دا وعده سر ته ورسوي. لیکن که چېرته په منځ کې څه شرعي عذر راغی، د ښځې او خاوند په مابین کې اتفاق، دا ویره وه چې اتفاق به باقي پاتې نه شي، د دواړو مزاجونه د یو بل نه مختلف دي، نو په دې وخت کې بیا دا عذر کولی شي چې زه اوس د دې وعدې پابند پاتې نه یم، ځکه په منځ کې عذر راغی. لیکن بیا هم حد درجه کوشش پکار ده چې انسان وعده خپل سر ته ورسوي، ځکه وعده رسول دا د مؤمن انسان کار دی چې مؤمن انسان خپل وعده سر ته رسوي. او د منافق سړي علامه دا ده چې هغه به وعده چې کوم دی سر ته نه رسوي، د هغې خلاف ورزي به کوي. یا دغه شان بعضې کس د بل انسان سره وعده وکړي پلانکي ټیم نه به درځم، وعده ورسره وکړي او بیا هغه ټیم ته ځان نه رسوي، دا هم د وعدې خلاف ورزي ده. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه چې کوم دی موږ او تاسو ته دا تعلیم را کړی دی چې خپله وعده سر ته ورسوئ. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپله وعده سر ته داسې رسولې ده عزتمندو چې د هغې مثال په دنیا کې نه پیدا کېږي.